سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن د خیر سره به موږ پر استعلام باندې بحث وکړو چې استعلام څه شی دی، د څه شي لپاره کاریږي او په کوم ځای کې مثال کاریږي، مثالونه یې څه شي دي، په کوم پروګرام کې مثال جوړیږي، څنګه یې جوړولی سو. نو نن د خیر سره به موږ استعلام وایو. استعلام څه شی دی؟ استعلام چې دی د یو کس یا هم د یو موضوع په اړه رسمي معلومات اخیستل او هغه تصدیق کول، دې ته استعلام ویل کېږي. مثالونه چې دي، مثال لکه د محکمې استعلام، د کار استعلام یا د وظیفې استعلام، د شخص په اړه استعلام، دا رقم. او بل هم د استعلام د څه شي لپاره کاریږي، هغه د قضیې یا هم د دوسیې حالت معلومول، د کار یا وظیفې په اړه پوښتنه کول، او بل هم د اسنادو د نتیجې په اړه پوښتنه کول. د دې لپاره موږ استعلام کارولی سو. اوس راځو موږ په MS Word پروګرام کې په ډېر ساده ډول سره استعلام جوړوو. چې څنګه جوړیږي، څنګه یې جوړوو. ټکس باکس راخلمه، ټکس باکس دلته پرېږدمه، دلته د ټکس باکس کې به دغه شیفت فیل چې دی دا به نو فیل کړمه، او شیفت آوټلاین دا به نو آوټلاین په دې باندې کلیک وکړم. دلته اوس مثال راځم، زه مثال د پوهنتون د خوا مکتب ته مثال زه یو استعلام لیکم. راځم دلته لیکم چې افغانستان مثال اسلامي امارات. دلته لیکم مثال چې د لوړو زده کړو وزارت. دلته لیکم مثال د کندهار د پوهنتون نوم ورکوم. پوهنځي ورته مشخص کوم، مثال کمپیوټر ساینس. دا راځم سلیکټ آل کوم یې، کنټرول ای په مرکز کې پرېږدمه. دلته راځم دا فاصله یو څه کوچنۍ کړمه. دلته راځم هوم ته، په هوم کې به اندازه به یو څه د فانټ اندازه به یو څه غټه کړم، مثال 18 یا 20. او دلته به هم سټایل ورکړم چې مثال کوم سټایل د فانټ لپاره مختلف سټایلونه دي. زه مثال دغه ټایمز نیو رومان دغه سټایل ورکوم. دلته راځم، دلته په مرکز کې سم پرېږدمه، دا اندازه به یې یو څه کوچنۍ کړمه. دلته به راسمه یو ټکس باکس به بل راواخلمه، تر څو د هغه پوهنتون یو لوګو پرېږدم. دلته بیا مې د کلیک کوم، دلته راځم انزرټ ته، په انزرټ کې به یو عکس راواخلمه، مثال دغه یو عکس رااخلمه، دلته یې پرېږدم. د دې اندازه به یو څه به یې منظم کړو. بیا مې دلته رااخلمه، دا فکر وکړئ مثال د وزارت لوګو ده، دا دلته پرېږدم. کنټرول جی کوئ، ډوپلیکیټ حالت انتخابوئ. اوس به دلته بیرته راسمه، دلته به کرسر پرېږدمه، دلته به بیرته راسم انزرټ ته، په انزرټ کې به شیفت بیرته به ټکس باکس راواخلمه، دا به نو فیل نو آوټلاین. دلته به مثال ولیکم چې د استعلام ګڼې. دلته به یو جمله راواخلم، راځم انزرټ ته، دوه کلمه یوازې پکاریږي، دوه کلمه به راواخلمه، دلته به ولیکمه، دا به په سینټر کې به لیکنه ولیکم. دلته به مثال ولیکم چې استعلام، دلته به ولیکم مثال چې دا به په سینټر کې ولیکم. دلته به ولیکم چې ځواب، دا به یو څه بولډ کړم، دا به یو څه بولډ کړم.
د کندهار ولایت پوهنې ریاست محترم ولیکم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دلته به ولیکم چې محترمه صدراعظم یو شخص انتخابوم، هغه ښاغلی صالح احمد د محمد زوی چې د کانکور ازموینې له لارې بریالی شوی دی. نوموړی زده کوونکی امان الله خان لیسې څخه ځان فارغ راپېژني. نو ستاسې محترم مقام څخه هیله کېږي چې د نوموړي په اړه معلومات راکړي. دلته بیا مثال لیکي چې دلته لیکو په درنښت لیکو مثال پوهنتون ته راځي. پوهنتون رسمي دلته هم لیکي چې لاسلیک لیکي چې نیټه دا کنټرول ای کوئ. دلته راځو څه اندازه ورکړو. نو دوستانو زموږ استعلام نور جوړ سو، اماده سو د شکل سره. که چېرې مو ویډیو خوښه سوې نو ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او تر نورو پورې ورسوئ. تر بیا خدای پامان.